السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ تاسو خپل فیسبوک پیج یا صفحه چې دی ډیلیټ کړو په اسانۍ سره، او هغه هم دا اوس چې دی له فیسبوک صفحې څخه ورکه شي. نو موږ تاسو د فیسبوک پیج او صفحه څنګه کولی شو اسانۍ سره دغه فیسبوک پیج یا صفحه ډیلیټ کړو. ما څخه زیات دوستانو دغه پوښتنې کړې وي. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ، او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب تاسو کلیک کړئ، په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په حال باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. څنګه کولی شو دوستانو چې موږ تاسو خپل فیسبوک پیج ډیلیټ کړو؟ د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک پیج ته لاړ شئ. تاسو به لایټ فیسبوک کې خپل فیسبوک پیج ته راشئ. لایټ فیسبوک به تاسو کې فیسبوک آی ډي به خلاصه کړئ، آی ډي به خلاصه کړئ چې کوم کې ستاسو فیسبوک پیج وي. نو دې لپاره چې کله تاسو فیسبوک ته راغلی، فیسبوک کې خپل پیج ته راغلی، تاسو بلته په دې درې ټکو نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، لاندې تاسو ته راوځي چې د ایډیټ سیټینګ، دلته به تاسو په ایډیټ سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ، او دلته تاسو ته راوځي جنرال سیټینګ، دلته به تاسو جنرال سیټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله دوستانو دلته تاسو کلیک کړو، تاسو ته لاندې اپشن راوځي، دلته لیکلی ډیلیټ، نو تاسو دلته به د ډیلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله دوستانو په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته تاسو ته راوځي ډیلیټ پیج، نو په دې ډیلیټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، ګورئ دوستانو دغه پیج چې دی موږ سره ډیلیټ شي، یعنې 14 موږ ماته چې 14 ورځې وروسته تاسو هڅه وکړئ، 14 ورځې وروسته تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دغه فیسبوک پیج ډیلیټ کړئ.